بوتان پکې پراته دي او چې ستا د کافر حسن تصویران پکې پراته دي. د زړه د ماتولو دی بوتان پکې پراته دي چې ستا د کافر حسن تصویران پکې پراته دي. نو ماته دې سکو وایي د کلې څنګه پرېږدم خوږه خوږه یادونه د جانان پکې پراته دي. نو ماته دې سکو وایي د کلې څنګه پرېږدم خوږه خوږه یادونه د جانان پکې پراته دي. او په داسې کې کافر سړی به څنګه مسلمان شي جومات یې خو نشي نو د انسان پکې پراته دي. یو دوه بیتونه دي څه یو خوا اذان دی لویه خدایه بل د چا انتظار. یو خوا اذان دی لویه خدایه بل د چا انتظار. د چا کومه تماشا بس ماښامې دی که نه د مورایو یې تر ناوخته پورې مه ګرځېږه. د مورایو یې تر ناوخته پورې مه ګرځېږه. څوک په دې مړ کړې ګوره ښه بس ماښامې دی که نه. غزل در سره شریکوم څه منیر بھائی خپله حیا دې په پیسو خرڅه کړه جوړې کورسۍ له دې پښتو خرڅه کړه. خپله حیا دې له دې پښتو خرڅه کړه. د بزرګۍ په لباس پټ شیطانه د کم حیا دې په تسبو خرڅه کړه. د بزرګۍ په لباس پټ شیطانه د کم حیا دې په تسبو خرڅه کړه. بدبخته تا د خپل مفاد لپاره د پښتونخوا په څو ټکو خرڅه کړه. بدبخته تا د خپل مفاد لپاره تا پښتونخوا په څو ټکو خرڅه کړه. خپل دې پرې لوی کړو افسران دې جوړ کړو وینه زما دې د بچو خرڅه کړه. اخري شعر سمي زما د پښتونخوا لوپټې سمي زما د پښتونخوا لوپټې چا په پښتو چا په پټکو خرڅه کړه.